واده لري یا بابا واده د څه عثمانه د واده پر برابر باندې ته څه وایې یار یاره ځوانان د واده د ترا دی د بجلی او تار د کونډه ورچه آفرین که کونډه ولګېده نو خوشحالي ده که خطا سوله مو السلام علیکم भाई जान वालेकुम सलाम भाई जान आप इमरान खान जानते हो बिल्कुल बेशक बिल्कुल जानता हूँ ये कौन है ये हमारा बर्बादी है direct na Osman د چش یار روزانه کی تر ازر مشتری عثمان علی څنګه نقشه شوی ورور دا احمد جبل نور کې باترمان نو دا باترمان نشو د مسلمانانو مدد راځي شکر نزدیک کار نه کاوه څنګه استاد نه کی مکمله ولا استي خير ليش بيرا الواقع یار زه دای بولو نیول ته شر سیار اي ولي يا رب سلام واده سره ما غتره په پدرنګه ما نه پښتنه مو کو ډیر بجون کیږي یار څنګه سره کړه سلام واده سره یار عرب خان په خوا ډیر شو ماده ودونه مو چې وی بواله ما بلی بخلاصولم وښم د څلور ودونه کړی دي اجبې مو ونی سات بار ته کش خیر څه کوي پیرکه یار عثمان خان شه ډاکټر به نه در معلوم ډاکټر به څه وکړي واده ور سره کوم یارانو زما پر زړه یو خواهش دی که هر چاره پرکې 1 لک روپۍ نام ورکوم د در پرکې وکه یاره څه شته 2 لک روپۍ په قرآن ډېر زره قرضدار یم ارې په څه به کې لک نه یاره پرکه ډېر بیماره دی زوی مې دی بیا هم ډاکټر دی نو ډاکټر در معلوم دی یا نه راولم دا بیا شه درځه زه دې شمشتونه ورولم هغه ډېر ښه پوهېږي دا مریض ستا دی و ډاکټر صاحب ته وګوره څه په سوي دي وروره دا خې در میاد تېرې شیدې خوړلې دي ډاکټر صاحب بالکل صحیح دی دا کله زما نه ته یې ورکړي څوک اوس یو ولاړې وروره ولاړم پیشن عذاب هی څه کارب دی پرکه څه کارب خانه زما ویډیو پاروي کې راغله یو څه دې ماته کړه یارانو زما د پیرک ټوکې وغاړې خو ډېرې واورېدې نن یې د عارف د خولې واورئ راځه عارفه نو یو سړی غلا کوله د غلا اول وارې ولو د کور کره پر دیواله وراوښتي پر دیوالې چې سر کور ده کوي ور پرده خو وکړي ډاکټر صاحب ناست دی هلکه ورسه پیرکه دا هلک راوله ځوانه څه مسله ده ډاکټر صاحب ورځ در دابلې مې وزن زیاتېږي ښه دا دومره پرابلم نه دی ته دی وکړه 2 کیلومتره د ورځې واک کوه صحیح مننه کوله دا ورسه ورو دا د علاج دی حافظ جوار الو ډاکټر صاحب ستا د خدای خانه خرابه کې وزن خو مې کم سلو لیکن په واک افغانستان را ورسېدم یارانو خو یې ښه ټوکه وټپه راته وکړئ زما جانان د رنګه تور دی مور د شیدو پر ځای مبلین ورکړي دینا په بازار کې سکیډنټ سوی و نو ډېره دنیا پر را جمع وله په دې مابین کې یو سرایي وله رالی دی یې وکتل ځان یې نه څوک تېرول دی کې دا زما پلار دی سکیډنټ یې کړی دی نو هغو لار ورکړه دی ورنږدې دی چې ورته وکتل هغه نه چا په موټر باندې خر ولوي یاران نن بیا کاکړی وټوکه دی چې کوم یو خوند پکوي په کمنټو کې راته ووایاست زړه مې ورکړې بیا وپاته په ځواني مې سوم له ماته ټیک ټاک ګورم ستا دپاره زما پیرک مې نه ول یاره یو چرسین مانځه باندې ولاړ و نو یو انډیوال ټلیفون ور وکړي ول چیرې دول په 3 رکعت کې ټوکه راغلی ناست هو به دا موټر کښې ته درځه ورځه کوم چیر نمبر چې ورځه نه دی که نه ته درځه کښې خو وکړو یا درځه ځه
سلام علیکم. وعلیکم السلام. ما چشتی وروره تا ټیک ټوکر نه یاره دا ستا نمبر به موږ ته نه کېره او قربان صدقه ولې نه نمبر چشتی 1500 روپۍ راکړئ زه به سیم ګرده درکړم او خرکن ما